فاروق د لوړو زده کړو ارمان درلود او هیله لرله چې یو ورځ به د خلکو لپاره د خدمت جوګه شي، چې یوې دردناکې شیبې د ژوند مسیر بدل کړ. د دوی د کورنۍ 4 کسان په یو ځل شهیدان شوي او کله چې بیا کمپاین قطعې پر کور چاپه ووهله نو د ده پر سر یې ټوپک ایښی و چې د ژوند پورې ورلنډ کړي. دی یې که څه هم ونه واژه خو همدغې پیښې رواني حالت ګډوډ کړ چې بیا ورنه هم زده کړې پاتې شوې او هم کار و روزګار. نو هغه شپه چې موږ نه کله چې په وچوله هغه د شهیدانو درېیمه ورځ وه، کله چې دروازه په بم وغورځوله او کور ته دننه وشول، موږ کوټې ته چې کله راغلل د کوټو ته یې داړو ته یې لګتې ویر کړې. ما خو د چپې نه مخکې کله مې چې درس یالو او نه مې توقع وه او هیله مې وه چې کله زه چې فارغ شم پوهنتون ته لوړ شم هغې نه وروسته به زه ډاکټرۍ ته کوشش کوم چې د وطن او ولس خلکو ته خدمت وکړم. او کله چې د چپه راغلی چپې سره مخ شولو، کله چې د ما روسونه شاته وتړل او دلته مو کینولي وو چې په ما یې د ټوپک ګزار وکړلو او زما دا ځای کې اوس هغه چوپ شته د وینې دلته معلوم ده. دغې وینه کړې وه داسې د لوس نه راتوه وه لکه زنځیر چې د لوس نه راتوه کې د 2 لاسونه. ما ته معلومات نه وو او کله چې موږ ویلو زړه میدان کې هلته د سهار المنځو ټیم شو، المنځو ته چې بولو کله چې زما لاسونه د شاته را پر خلاص کړل مخته چې ولچخ کړل ما ته د لوسو پاتې ولګېده چې توه لاسونه وینې شوي. ذهنه مشکلات لرم ځکه چې اوس غورېږم باد لرنې لوګي شوره باد لرنې لوګي او ډېرې نسته او ډېرې خبرې مجلسونه چا سره خوند نه راکوي.